د کورنیو چارو وزارت د تخنیکي هدف ګرځونې یا انتک ریاست منصوبینو په کابل ښار کې د غلو 3 کسیزه وسلواله ډله له یو کشفي راپور وروسته نیولې ده. یاده ډله چې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې وسلوالې غلاوې کولې او له ښاریانو یې موبایلونه لوټل، د کورنیو چارو وزارت د انتک ریاست منصوبینو په کالی وزیرآباد سیمه کې نیولې ده. در مدت 40 موبایل گرفتیم، از 100 موبایل 13 موبایلش سرقت شده گرفتار شدیم از طریق نیروهای وزارت داخله. خودم انجینر موبایل هستم و موبایلایی را که الیاس می آورده و من رمز از او را باز میکردم. موبایل فروشی دارم و 13 دانه موبایل سرقت شده که الیاس نام به من می آورد و من او را به فروش می رساندم و توسط ریاست انتک گرفتاری شدیم و به اینجا آورده شدیم. د هدف ګرځونې ریاست منصوبینو په خپلو څېړنو کې معلومه کړه چې دغې ډلې تر 40 ورځو راهیسې په کابل ښار کې 100 موبایلونه له خلکو شکولي دي. د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د تخنیکي هدف ګرځونې انټک ریاست منصوبینو په یو ډول کشفي عملیاتو کې 3 کسیزه د غلو یو مهم بانډ چې د کابل ولایت د 10مې امنیتي حوزې کې ونیول. پولیسو اوس مهال له نیول شوو سره 14 عدده موبایلونه او 1 عراده موټرسایکل هم نیولی دی.